بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم د شپې مونږ کو نو کله چې د الله نبی لاړې سجدې لا او لاسې په ځمکه باندې کې خودل لړم را له نبی علیہ السلام وچی چو ټکی ولا ورک. بس د الله نبی صلی الله علیه وسلم څپلې رواغی استلا او دا لړمې په قتل کو وی وه په دې مانځ کې نبی علیہ السلام دا کارو کو. کله چې مونږ پره کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری وکړلې لړم د رسول الله خیری کړی و الله تعالی دې په دې لړم باندې لعنت وکي. دا نه مونږ گزار فریدي او نه غیر مونږ گزار فریدي او یای د سی ویلی دی چې نه نبی پریدي او نه غیر نبی پریدي. به نبی علیہ السلام د سکارو کو چې مالګه وبې را وغختلی او د مالګه پر یوبو کې واچوله او نبی علیہ السلام با په ګوته کې د اوبر اغیستلې د مالګه جنې وبه او په هغه چې چلے شوی زیبانی به نبی علیہ السلام دغه ګوته به راخکلا او په قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس سورته باندې به نبی علیہ السلام دغه زیدمو. نو دا طریقه شو، طریقه دې ذکرلا دا کومار وی کو لړم وی کو هر یو شی وی چې تا و چې دا عمل وسره وکا الله تعالی دا زهر او اثر ختم کی. استاد لفظی ترجمه ته وګورئ. وعن علي رضی الله تعالی عنہ قال او دا علی رضی الله تعالی عنہ نا روایت دے ویلی دی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم بین رسول الله په یو وخت د اوقاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیلۃ یشفا یصلی منسکو فوزع نکی خود نبی علیہ السلام یده خپل لاس علی الارض فزمک بانی فلدغته عقرب نو ټک ورکو دلرا عقرب لړم فناولها نؤوه دی لړم لرا رسول الله صلی الله علیه وسلم بنعله پخفل پیزار بانی چپلی پیزار فقتلها نو قتلی کو دی لړم لرا. دا فریمانځ کی دا کارو شو. فلما انصرف هر کلا چراو گرزید دمانزنا یعنی سلامی واړو قال ان افرمایل نبی علیہ السلام لعن الله العقرب لعنت دیو کی اللہ تعالی پلڑم بانی ما تدعو دا نفریدی ما تدعو دا نفریدی مسلیا منزگزار ولا غیره او نغیر منزگزار او قال یا نبی علیہ السلام دسی ویلی دی دا دراوی شک دے چې مصلیا ولا غیره نبی علیہ السلام ویلی او قال یا دسی ویلی دی چې نبیا نفریدی دا لړم نبی و غیره او غیر نبی نبی و غیر نبی نه پیژني ټک چلی. ثم دعا به نبی علیہ السلام را اوغتلی بملح مالگا وماء او با فجعله نو ویگر زولی دا اوبا او دا مالگا ویگر زولی
دا مالګه واچوله او بمب کی فجعله بسوی ګرځول دا مالګه فی اناء په یو لوښي کې ثم جعل بشروش نبی علیہ السلام یسبه چی رات سولی دیلرا یبولرا علا یادی مالګی لرا دوړ معنی سکی علا اصبعه په خپل ګوت باندې حیثو په اغزه لدغته چټک ور کړو دی لړم اغلرا ويمسوها او مسکاو به دی دق زلرا مسکاو به مطلب لاس پراخ کو ويعوزها او دمو به دغا زلرا بالمعوذتين په اخرو دو سورتونو باندې سورۃ فلق او سورۃ ناس نبی علیہ السلام به دی باندې دم چوخه اخیری دو سورتونه ابتدا کې چې دا سورتونه کله نو نازل شوی نبی علیہ السلام با حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما په دې دم باندې دمول دا د نبی علیہ السلام وصیو د فاطمه رضی الله تعالی عنها او د علی رضی الله تعالی عنہ بچو زامنو پدې دم باندې به د مول اعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه او به نبی علیہ السلام ول دا هغه دم دی چې بدی و ابراهیم علیه السلام خپل دو زامن اسماعیل او اسحاق د مول خو شکله سورۃ فلق او سورۃ ناس رال نو نبی علیہ السلام به پدی باندې دا حسن او حسین هم د مول او خپل ځان باندې به هم ویل د هر شر او مصیبت ندی الله رب العالمین په دې سره بچ کړي د هر فرض مانځنه رستم د اخیری 3 سورتونه یو زلوایا او سحر او ماخامی 3 زلوایا د فرض مانځنه پس یو زل او به اسی سحر او ماخام دا یو زل نه علاوه 3 زل نور ویل چې بستری ته وخی جمعه غستن کې موایا چې سی شدی و چې چینو به د موا په دیوان دی دی زبانی نن بس دے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك